پاکستانی رسنۍ وایي د هند لخوا رسما د دې هیواد پر نظامی هوایي اډو تر برید وروسته د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د ملي قومندانۍ ادارې بیړنۍ غونډه بللې ده. د پاکستان د اټومي وسلو او مهماتو ټول واک او اختیار له همدې ادارې سره دی. هاخوا د هند لخوا په بالستیکي توغندي پر راولپنډۍ کې د پاکستان د اټومي څېړنو پر یو مرکز د برید خبرونه هم خپریږي. د هند د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر وکرم د پاکستان او هند ترمنځ د تېرې شپې د بریدونو د تبادلې په اړه په جوړ شوي خبري کانفرنس کې د پاکستان هغه ادعا رد بې اساسه او مسخره وبلله چې ګواکې هند د پاکستان سربیره پر افغانستان هم توغندیز بریدونه کړي دي. ښاغلي وکرم زیاته کړې د افغانستان خلکو ته د خپل دښمن او دوست ښه پته ده او دا هم ورته ښکاره ده چې د تیر یو نیم کال راهیسې پرې کوم هیواد هوایي بریدونه وکړل چې زیات ملکي وګړي پکې په نښه شول. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه د پاکستان د پوځ ویان په یو خبري کانفرنس کې وویل چې هند د پاکستان ترڅنګ پر افغانستان هم توغندیز بریدونه کړي دي. इसके अलावा भारत ने अफगानिस्तान में भी मिसाइल दागे हैं और ड्रोन्स का हमला भी अफगानिस्तान पर किया है. भारत अपने पागलपन और जाहरियत के जरिए और अपनी मकारी के जरिए पूरे खित्ते को एक खतरनाक जंग की तरफ धकेल